السلام علیکم دوستانو. په دې ویډیو کې یو کوچنی تمرین ده چې دا باید تاسو اجرا کړئ. په دې تمرین کې به تاسو څه وکړئ؟ د اسکیپ سیکوینس په استفادې سره تاسو نارمل ټیکسټ به پرنټ کوئ. مثلا this is double slash. تاسو به داسې کار وکړئ چې یو لاین به پرنټ کړئ، په هغې کې به د ډبل سلش په شکل باندې پرنټ کړئ. بل دویم به داسې شی پرنټ کړئ چې this is mountain. د بیک سلش او فارورډ سلش په استفادې سره دغسې لکه د غرونو په شکل باندې دا به جوړ کړئ. بل ورپسې به he is awesome بل لیکه پرنټ کړئ تاسو چې په هغې کې به تاسو د he is او awesome ترمنځ به یو ټپ فاصله وي. بل ورپسې سنګل بیک سلش ډبل کوټ او بل بیک سلش ان بیک سلش ټي بیک سلش سنګل کوټ. دغه به تاسو په پرنټ کې آوټپوټ کې به تاسو دا پرنټ کړئ. مننه.